څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به ښه وکړي، څوک چې بدي وکړي د هغې وبال به پر همغه باندې وي، او ستا پروردګار د خپلو بندگانو په حق کې ظالم نه دی. د هغه ساعت یعنی د قیامت علم خدای ته راجع کیږي، همغه پر هغو ټولو میوو پوهیږي چې له خپلو غوټیو څخه راوځي. همغه ته معلومه ده چې کومه ښځه انسان وي که حیوان حامله شوې ده او کومې بچی زیږولی دی، او په کومه ورځ چې هغه دوی ته غږ وکړي چې هغه زما شریکان چیرته دي، دوی به ووایي موږ عرض کړی دی، نن له موږ څخه هیڅوک د دې شاهدي ویونکی نشته. په هغه وخت کې به له دوی نه ټول هغه معبودان ورک شي چې دوی له دې نه مخکې هغوی بلل، او دوی به وانګیري چې د دوی لپاره اوس د پناه هیڅ کوم ځای نشته. انسان د خیر په دعا غوښتلو هیڅکله نه ستومانه کیږي، او کله چې ورباندې کوم آفت راځي نو ناهیلې او زړه ماتی کیږي. خو څنګه چې د سخت وخت له تیریدو نه وروسته موږ ورباندې د خپل رحمت خوند څکو، دی وایي چې زه د همدې مستحق یم، او زه ګمان نه کوم چې قیامت به راشي. خو که په رښتیا سره زه د خپل پروردګار خواته وګرځول شم نو هلته به هم مزې چرچې وکړم، په داسې حال کې چې موږ به کافرانو ته ارومرو وښیو چې هغوی څه کړي راغلي دي، او په هغو باندې به موږ د ډیر ناولي عذاب خوند وڅکو. انسان ته چې کله موږ نعمت ورکوو نو هغه له حق نه مخ اړوي او له شکر کولو څخه په ډډه کیږي، او کله چې کوم آفت ورته ورسیږي نو بیا په اوږدو دعاو باندې لاس پورې کوي. ای پیغمبره، دوی ته ووایه آیا تاسې کله په دې فکر کړی دی چې که په رښتیا سره دغه قرآن د خدای لخوا وي او تاسې ترې انکار وکړئ نو له هغه چا نه به زیات ګمراه بل څوک وي چې د حق یعنی د دې قرآن سره په سخته دښمنۍ کې واوسي. ډېر ژر به موږ دوی ته خپلې نښانې په آفاقو کې هم وښیو او د دوی په خپلو نفسونو کې هم، تر دې پورې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن په رښتیا سره برحق دی. آیا دا خبره کافي نه ده چې ستا پروردګار د هر څه لیدونکی دی؟ خبردار اوسئ، دوی د خپل پروردګار سره په لیدنې کې شک لري. واورئ، هغه په هر څه چاپیر دی.